ششم جدی سال 1358 آغاز بدبختی های 4 دهه اخیر. دا وطن سمرا شایسته پر استقلال دی نو شروع کړی مونږ جهاد د باسازی دی. ریاست ترنم و فرهنگ اداری تعلیمات تکنیکی و مسلکی گرد همایی را با اشتراک نویسندگان، شاعران و ترانه‌خوانان به مناسبت 45مین سالگرد تهاجم شوروی به افغانستان در کابل برگزار کرد. داد محمد ناوک، یکی از نویسندگان، در این گرد همایی ششم جدی را به عنوان روزی تاریک و خونین در تاریخ معاصر افغانستان خوانده و میگوید نسل‌های بعدی از تاریخ و اشتباهات نسل‌های گذشته باید درس و عبرت بگیرند. او تاریخ باید د علم په حساب باندې ولوستل شي. خبره مې کوله چې مثلا موږ په تاریخ دغه څنګه ورسې شوقي صبر زید ما خو کې شان کې راټول کوم څنګه د ګورم څنګه توريالي خلک او چې ما اشتباهات کړې د ملت په حساب اگر نه فکر سي یاره دا موږ نه دا چاره شو ویلي ما باید دغه ورتیا یې چې ما غلطیم کړې نیمګړتیا یم ولې جنجالونه موږ زیږول د خلکو د موږ ټول وطنداران. از سوی هم مولوی علی محمد ذاکر، عضو ریاست دعوت و ارشاد اداره ملی احصایه و معلومات کشور میگوید افغانها با دست خالی مبارزه کردند، اما او عامل اصلی اشغال کشور را روی صحنه آمدن همدستان اشغالگران خواند. کوتاهی کله راغله، کله چې ګوډاګي پیدا سول، کله چې د ګوتې کې خودلو جای پیدا سو، کله چې د مداخلې لپاره د کلتور، د عنعناتو، د رواج، د دستور، د ملا او د عامي، د پوهنتون، د مدرسې او د جماعت د درس او د حلقې د دې توفیر راغی منځته، خود به خود خارجانو ته مداخله په لاس ورغله او هغوی د کومکو د همکاري ټټر وهغه راغلل، سرې لښکرې راغلي په ملک باندې. آقای ذاکر می‌افزاید که شجاعت و عقیده راسخ افغانها سبب گرم نگه داشتن سنگرهای جهاد در برابر ارتش تا دندان مسلح شوروی شد. د موږ کلیوال لرو امکانات نو، اسلحې نه وي، چا لور ځان سره وړي، چا تبر ځان سره وړي. دا مشرانو حکایت کړي دي، مونږ اورېدلې دي چې بسورو چا بهادر سړي سره به اشتاد دو چې هغه چرۍ باندې مسمى و، چرۍ ورسره و دی باندې مقابله کوله، خو د ایمان قوت طالب و. گفتنی است که در این گرد همایی ترانه‌خوانان و نویسندگان نیز اشتراک کرده بودند و نوشته‌ها و ترانه‌هایشان را به مناسبت اشغال و آزادی کشور به اشتراک گذاشتند.